بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خلکو قدرمنو کتونکو د وخان جانان موده وخت موجود ما د بنیر په یو سیاحتي مقام برچل مابڼ کې او کوم ځای کې چې څنګه تاسو پته ده چې د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه دې ځای ته نوموړي هغه صحافیان دي، هغه ادیبان دي، هغه سیلګري دي او که فنکاران دي دلته راځي او ویاړ یم چې نن سره په دغه مقام باندې د خیبر پښتونخوا یو ادیب، یو فنکار او زه به څه تعریفونه کوم خو ډاکټر کرن خان راغلی او نن دغه ځای ته ښکلا رابخلې ده. د دې نه پوښتنه کوو چې یاره مابڼ ورته څنګه ولګېد، د دې ځای موسم، د دې ځای ښکلا راته په خپلو کوم الفاظو بیانوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جانان صاحب داسې ده چې ستاسو دا یو تپوس نه دی د دې ملکه، د دې امبیلې، د مابڼ، د بونیر، د دې غرونو، د دې ګټو په دې لاره باندې چې زه د باچا صاحب سره را روان وم په ډاټسن کې، تاسو یقین وکړئ چې په ټوله لاره باندې مې د دې ونو صفتونه وکړل او د دې ونو صفت کول یا د دې شینکي صفت کول دا په خپله د خدای صفت کول دي او د خدای پاک پیژندنه چې ده که نه، زموږ مشرانو به خدای پاک به د قدرتونو نه پیژني او انسان به د خویونو نه پیژني. نو دا د خدای قدرتونه چې زه وګورم زه ته ډېر زیات خوشحالېږم او زه یم چې خدای به څونه ښکلی او د دې مابڼ په هکله باندې زموږ ډېر خوږ ژبی شاعر عزیز مانیروال صاحب وایي که وطن دی او که جانان، یو مې روح دی بل مې ځان، او که په سوات کې دي مڼې په مابڼ کې انځران، که نه؟ نو د مابڼ د انځرانو بلاروزې نه وي خو نخترې، بانجانې او دغه ګټې، دارغونه او بیا چې پکې تاسو دا کم سیټ اپ دلته جوړ کړی دی باچا صاحب دلې او دا چې کوم د کیسې روانې دي که نه، خورشید باچا او باسط دلې دي ټولو ملګرو، دا چې کله تیار شي اوس خو لا دا د جوړېدو په پراسس کې دی، نو زه باوري یم چې دا به د پوره خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه ښکلی سپاټ او دلته بس دغه لږ روډ شپږ 2 کیلومیټره دا خو سړی پیاده هم راتلی شي که نه، دغه شپږ 2 کیلومیټره روډ چې جوړ شي او دلته کې دا خلک یو ځل رالل، نو دغه وایي د باسین صاحب شعر دی، وایي یو ځل چې څوک د ملکنډ د سینې پی وروي مریض د حسن شي بیا بیا د سواته نه جوړېږي. نو زه یم چې یو ځل څوک په دې طرف راغی که نه، هغه بیا د حسن مریضي بغیر د دې مابڼ او بغیر د دې ملکه او بغیر د دغې غرونو نه به هغه نه جوړېږي، هغه به بیا خپل فیملی سره هم راځي. ما وختي هم ذکر وکړو چې یو خواست به کومه دلته به اوس خلک را شروع کېږي، زه په خپل فین فالوینګ ته خپلو کتونکو ته دا وایم چې زه ډېر کم د کمو ځایونو نه متاثره کېږم او هسې بې ځایه صفتونه هم نه کوم، لکه زه په خپل کلي ډېر زیات مین یم خو زما په کلي کې چې کومه بدرنګي د هغې بدو هم وایم. دلته چې څوک هم راځئ که د دنیا د هر ګوټ نه راځئ، که د هرې ژبې سره د هر مذهب سره تعلق ساتئ، خو د دې ځای د روایاتو خیال به ساتئ، باید د دې ځای د روایاتو خیال په نظر کې مو ساتئ او که نه پوهېږئ نو چې کله دغې ځای ته رادننه کېږئ د چا نه پوښتنه وکړئ، که نه زمونږ فولکلور یا زمونږ تاریخي کتابونه وګورئ چې د دې ځای د خلکو دود دستور څه دی، د دې ځای روایات څه دي، نور حفاظت د دیو ستاسو حفاظت به دیو کوي. د ډوډۍ نه بېغمه اوسئ، د اوبو نه بېغمه اوسئ، د اوسېدو نه بېغمه اوسئ، خو روایات به نه مجبوره کوئ ځکه د دې غرونو، د دې کلو، د دې بانډو دا خپل روایت لري. باچا صاحب راغی راځئ. السلام علیکم. تاسو چې د روډ باره کې ارشاد وفرمایه خو دا روډ زمونږ چې دی نو دا د ټوریزم روډ دی، ملکه ټو شیري ډیم وتله دا د دې سر شاته جي وتله ده بلکل دې ځای پورې 7 کیلومیټر دی او د دې ځای نه بیا شیري ډیم سره چې لګي نو 5.5 کیلومیټر دا تیرم نه پوره کوي او 12-14 کې او دا نه پوره کوي. د دې ډرینګ ډیزاین سروې هر څه شوي دي جي او دا هر څه چې دي نو دا په یو ډېر ښکلي نقشه باندې شوي دي او دې له بلکل فاینل شوي دي. خو زما بدقسمتي ده یا باچا صاحب بدقسمتي به نه وي، زه به خپلو اعلی چارواکو باندې به هم غږ کوم په دغه زمونږ په پېښور کې چې د دې سره ریلیټډ کومې ادارې دي او زمونږ پکې څومره هم مشران دي، ملګري دي، آفیسرز دي، هغوی ته به دا خپل غږ هم رسو چې زر تر زره د دې سړک دغه کار چې نیمګړی پاتې دی دا د زر تر زره سر ته ورسیږي او زه باوري یم چې دلته کې کله سیلانیان راځي، میلمانه سیلانیان که نه یوازې سیلانیان او هغه زموږ میلمانه هم دي، خو بیا هم دغه خلکو ته به وایم چې د ځنګلي حیات او د دې ځای د کلچر، د دې ځای د روایاتو خیال به ساتئ. داسې نه چې زمونږ میلمانه
کاغه د هرې ژبې د هر مذهبي او هغه راشي زمونږ په ونو باندې ناتار جوړ کړي زمونږ په ځنګلي حیاتو باندې ناتار جوړ کړو دا به نه برداشت کېږي او نو زما د عرض ځي مېلمنو ته چې دی یو خو د صفایي خیال ساتي او یو د جنګلي حیات خیال ساتي او بل تاسو په نوټس کې راولم دا و چې تاسو را ملکا طرف ته انډیکیټر وو روان نو دا روډ مونږ لګي پروس خټک صاحب چې وزیر اعلی نو د میا جمشید صاحب دی او د سورنګ سنگ صاحب دی د دې په کوششونو باندې دا دی مونږ له هغه کو دا منظور کو او دا کیمپینګ پارک چې دی دا پکنیک سپاټ یا سیاحتي مقام نو دا بیا محمود خان صاحب چې وزیر اعلی نو دا بیا هغه منظور کو کور ودان ګورئ جی چې چا هم دی وطن ته د ګټه گزاره کړې ده کنه د نفع سوچ کړی دی هغه زمونږ رهبر هم دی او زمونږ ملګری هم دی او زمونږ هم خیال هم دی که څوک هم د دې وطن سره د خلکو سره مینه کوي او دا سپاټ چې دی نو زه باوري یم چې دغه سړک د خیره سره ډېر زر جوړ شي دلته رستورانټ جوړو دلته د خلکو له سهولتونه ورکوو که نه دلته د خلکو له حفاظت خو شته هسې دا د دې غرونو دا بوټي نه دي د دې نه بل غټ محافظ اړو شته نه که نه د هوا او د اکسیجن او د دغې څیزونو د دا ذمهوار دي او نور تاسو دلته کې ټول ښکلي پښتانه خلک یې نو انشاءالله څوک به نه خفه کېږي زه باوري یم چې زر تر زره لکه دا چې دا جمع شروع کېږي دلته که په زرګونو خلک راشي نو کمه ده نو چې دغه خلک راځي د دیو د اوسېدو د دیو د خوراک څښاک د دیو دپاره د سهولت او د سروسز د ورکولو دپاره دا ځوانان د خدای لري که نه د دیو نه به کار اخلو که نه دا ځای به آباده و د خیره دا زمونږ د ټولو په شریکه دی نو راشئ ملکا وګورئ د بونیر غرونه وګورئ مابڼ وګورئ او خوندونه ترې واخلئ که تاسو خوشحاله نه وئ نو بیا ما ته وایئ چې دا تاسو څه یو ځل بیا درته د بونیر په خاوره باندې خصوصا مابڼ ته به راتګ هرکلی وایو او انشاءالله دا سلسله به جاري وي دا به ستاسو آخري راتګ نه وي بلکې بار بار به راځئ بیا به راځو ملګري به راولو انشاءالله هفته کې دننه به پروګرام انشاءالله راځم به سره د خپلو ملګرو بالکل به راځم دا کاڼي بوټي او دا ونو خوشحاله دي د سات سره قدرمندو د خیبر پښتونخوا د سیمې دغه ځوان چې ټول پې ویاړ کوي د سوات سره تعلق لري هم ادیب دی هم فنکار دی هم لیکوال دی هم صحافي دی زه به ستاسو صفتونه کوم دا یو څو شعرونه د ځای سره چې څومره چې د ښار د شوره لرې دي هومره د ژوند شپې ورځې بهترې دي دلته کې بېګر دي دلته زرکې دي دلته کې تنظرې او کونترې دي دا د مازو سیمه ښایسته سیمه بس د رسد لارې کنټپرې دي او زه به ستاسو نه د وختینۍ ټپیزې غوښتنه کوم هغه د صاحب شاه صابر صاحب یو کلام ما ویلی په ګلوبل وارمنګ باندې و چې د سمندر هوا بدله شوله نو هغه پوره تفصیل بیان شوی دی چې ولې بدله شوه بیا په اخره کې وایي چې د سمندر هوا به نه بدلېده مونږ د دې خپل ژوند سره څومره ناکامۍ او څومره زیاتي ونه کړل مونږ ونې ووهلې مونږ په هر ځای کې بنګلې جوړه کړې نو د سمندر هوا په مونږ څه کول د سمندر هوا زمونږ څه وه سمندر هوا به نه بدلېده رور وختي په ګلوبل وارمنګ باندې یوه ټپۍ زما ته ووي زما ډېره زیاته خوښه شوه زه به غوښتنه کوم چې هغه ټپۍ زمونږ ته ډالۍ کړي دا مننه شکریه دا کال په کال باران کمیږي ښایسته ښایسته چینې اوچیږي د غر په سر مې ګرمي کېږي موسم به نه لیونی کېږي چې څوک نخترې غوسوي څوک چنارونه زما په خیال چې په دې یوه ټپیزه باندې هم مونږ ګوره یوازې دا نه چې زمونږ د مابڼ د غرونو د نخترو د بقا سوال مونږ کوو مونږ د سوات مونږ د ملم جبې د کالام د ټولو کوستانونو د دې خیبر پښتونخوا د پښتون وطن د هرې ونې د بقا سوال کوو ځکه کله چې کال په کال په دغه غرونو کې اور بل شي نو قسم په خدای دی چې ما او افسر افغان تیر کال خبره کوله چې په دې ونو اور بلیږي لکه زمونږ په مور او پلار او زمونږ په بچو چې اور بلیږي نو تاسو ټولو له پکار دی چې دا خپلې ونې چې دي د دې سره مینه وکړئ دا ستاسو ځان ځیګر دی دا ستاسو هډوکي دي دا ستاسو وجود دی منظر ورسره یو بله ټپیزه کې پیښ شوی دی چې پخوانی خلک د کمالو بد به د هر چا مالي حالو خو بیا هم ټول خلک خوشحالو پخوا به ونې پورې ټالو اوس چې څوک ونې خرڅوي جوړ کې ټالو نه ډېر ښکلی ډېره مننه ستاسو د ټولو بیا به راځو او دغه ښکلاګانې درته ښیم په دغه په یوه ویډیو باندې خو مې کار نه کېږي زه یم چې یو زر ویډیوګانې درته جوړې کړم خو زه بیا به راځو د نوو خبرو